ول کېږي د پردیو د خوا څخه یو ځای امنیت اخلالوي یا په یو غره کې یا په یو ځنګله کې یا په هواره کې یا په داخل د افغانستان کې یا پر سرحداتو د افغانستان یا په ښارونو کې دا غږ مو واورئ او دا اخطار مو واورئ چې هېڅکله موږ تاسو ته اجازه نه درکوو. تاسو به د عدالت او د قانون منګولو ته سپارو، تاسو به د اسلامي شریعت منګولو ته سپارو، تاسو باندې به اسلامي شریعت جارو کوو. په هیڅ قیمت موږ نه پرېږدو نور چې افغانستان بیا امن شي، په هیڅ قیمت موږ نور نه پرېږدو چې په افغانستان کې بیا جنګ و جګړې او مشکلات ایجاد شي. تاسو باید نور دا خبره درک کړئ او د خپلو دغو ناوړو کړنو څخه لاس واخلئ. هغه که داعش دي، که باغیان دي، که هر څوک دي، ټول باید په زغرده واوري چې په هیڅ قیمت موږ د چا زور ته نه یو تسلیم سوي. هغه که په هر نامه او تر هر عنوان لاندې وي، موږ په دې خاوره کې یو اسلامي نظام حاکم کړی دی. تر مرګ او تر اخري سلګۍ به د دې څخه دفاع کوو. تیښته او ځغاسته نه لرو او پر میدان باندې به درته ولاړ یو، مقابله به درسره کوو او په هیڅ قیمت به انشاءالله د الله جل جلاله په نصرت تاسو په خپلو شبو اهدافو کې کامیابه نه سئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.